بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري بخوي. سٹارټ ترالو آل پروګرامز ته اکسیسریز ته تیر لیکچر کې خمران کمانډ پوره زده کو. نن به ان شاء الله سنیپینګ ټولز وایو. سنیپینګ ټول څه ته وایي؟ سنیپینګ ټول په لیپټاپ او کمپیوټر کې پکچر اخیستلو لپاره استعمالیږي. لکه څرنګه چې په موبایل کې سکرین شاټ دی، دغه شان لیپټاپ او کمپیوټر کې سنیپینګ ټول دی چې د سکرین نه تصویر اخلي. فار ایگزامپل تاسو به لیدلی وي، بعضې کتابونه به مو لیدلی وي، مجلې به مو لیدلی وي، هغو کې چې کومې وینډوګانو نه تصویرونه اخیستل شوي دي هغه دغه سنیپینګ ټول په واسطه باندې اخیستل شوي دي. سنیپینګ ټول ته زه فار ایگزامپل راغلم، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته له دغه ځای څخه تصویر واخله، دومره ځای ما انتخاب کړم، ماته له دې ځای څخه تصویر واخیستل. اوس که ته وایې چې دغه زه فار ایگزامپل سیف کول غواړم، ته غواړې دا ډیسکټاپ کې ځان سره سیف کی، سیف کولی هم شي. سیف بټن باندې به کلیک کی، ډیسکټاپ ته به راشي او څه نوم ورته ورکړې، فار ایگزامپل دا مې نوم ورته ورکړه سیف، کینسل. نو دغه تصویر ما سره هلته سیف شو. هماغه شیان چې کوم ما سره په ډیسکټاپ کې موجود و، ما ترې نه تصویر واخیسته، هغه را سره په دې پکچر کې هم راغله. نیو ته چې زه کله راشم، نیو کې ما سره څلور خبرې دي، باید په دې ټولو باندې ځانونه پوه کړئ. فری فارم سنیپ. فری فارم سنیپ باندې چې کله تاسو کلیک کړئ، نو ګورئ تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې سنیپ واخلئ. نو ګورئ ماته قینچي نشان راته راکړو، زه ورته وایم چې ماته صرف دغه دریو نه تصویر واله، نور نه راته مه اخله. نو ګوره هماغه شان کار وشو که ونه شو. بیا زه نیو ته راغلم، زه ورته یم فار ایگزامپل د ریکټینګولر معنا دا ده چې تا ته به څلورخونجه سنیپینګ ویلي، څلورخونجه. بیا نیو ته رالم، فار ایگزامپل زه ورته وایم د وینډو نه راته سنیپ واله، ته کولی شي چې وینډو نه هم سنیپینګ واخلي. صحیح ده که نه؟ دې ځای نه مې سنیپ واخیست. بله خبره ما سره چې ده فول سکرین سنیپ. فول سکرین باندې که زه چېرته کلیک وکړم، ما ته پوره سکرین نه سنیپینګ واخیسته، تصویر یې راته واخیسته. زه نیو باندې کلیک کوم او کینسل باندې مې کلیک کو، دا تصویر ما واخیسته. چې کله ما تصویر واخیست، ما سره داسې وینډو راغله. دې کې دغه اپشن مهم دی، باید دا زده کړو. اول ما سره نیو دی، که نیو باندې کلیک کوم، ما واپس هماغه سنیپینګ ټول وینډو ته وړي. سیف باندې خو تاسو پوه شولې، تاسو کولی شئ ډیسکټاپ کې یو تصویر سیف کړئ. کاپي معنا دا ده چې ته به همدغه سنیپ کاپي کړي، صحیح شو، کاپي کولی هم شي، بل ځای کې پیسټ کولی شي. ایمیل په ترو باندې ملګرو ته هم سینډ کولی شي. یا زه ورته فار ایگزامپل ما ته په دې کې لږ لیکل وکړه، زه فار ایگزامپل نیو ته راغلم، زه یم دغه لږ شاګردانو ته تشریح کوم. فار ایگزامپل ستاسو سټوډنټس وي، شاګردان دي وي، تاسو کولی شئ چې د هغو ملګرو ته شاګردانو ته هم دا تشریح کړئ. فار ایگزامپل یوزر فولډر، دا مې فار ایگزامپل ورته ولیکئ چې دا سیسټم آیکنز دي او دا فار ایگزامپل یوزر آیکن دي، دا معلومات تاسو ته لیکلی شي. زه دا پین راته چینج کا، بلو ته راته چینج کا، بلو ته به راته چینج شي. فار ایگزامپل بلیک ته راته چینج کا، بلیک ته به راته چینج شي. کسټم ته چینج کا، دا موږ کسټم جوړ کړی دی. کوم ځای نه کسټم جوړ کړی، کسټمایز نه جوړ کړی دی. تاسو بدل ته کلیک وکړئ، کوم شان رنګ دی پکار دی، زه فار ایگزامپل داسې رنګ مې پکار دی، ډبلوالی مې داسې پکار دی، ګول مې پکار دی. اوکې، هماغه تا ته راغی. هایلایټر دی پکار دی، هایلایټر هم تاسو راغېستلی شئ، هایلایټ کولی هم ورباندې شئ. او اریزر کرول، اریزر باندې دا هر څه لیکل پاکېږي او صفا کېږي. صحیح ده؟ فایل ته رالم، دې کې هماغه خبرې دي، هماغه کاپي ده او هماغه پین او هیلپ وغیره خبرې را سره پکې موجود دي. دې کې را سره یو آپشن چینج دی، آپشن نیو ته رالم، دا آپشن ما سره دلته هم موجود دی. ګورئ ملګرو، کله چې زه نیو باندې کلیک کوم، زه یم چې یو وینډو اوپن کوم، نو اوس زه وینډو یو شی هم نشم اوپن کولی، ځکه زما سنیپینګ ټایم دی، سکرین شاټینګ ټایم مې دی. نو زه به دا کینسل باندې کلیک کوم. اوس که تاسو فار ایگزامپل یو وینډو اوپن کوئ، وینډو نه هم تاسو تصویر اخیستلی شئ، داسې انتخاب کړئ، یا نه تصویر واخله، به راته راشي. زه یم چې د شارټکټو په ترو باندې تصویران واخلم، نو شارټکټ هم ستاسو دپاره مهمې دي چې باید تاسو یې زده کړئ. کله چې لیپټاپ نه بغیر کمپیوټر والا کیبورډ وي، هلته به تاسو پرینټ سکرین بټن پریس کوئ. پرینټ سکرین کو فار ایگزامپل تاسو سره لیپټاپ وي، لیپټاپ کې بعد د پرینټ سکرین بټن سره فنکشن بټن یعنی اف ان بټن دا به تاسو نیسئ، پرینټ سکرین به پریس کوئ. کله مو چې دا پریس کو، پوره سکرین نه تصویر واخیسته، پوره سکرین نه چې تصویر واخیسته،
تاسو به راشئ MS Paint ته. MS Paint هم چې کله اوپن کو دلته به کنټرول V سره پیسټ کړئ نو تاسو وګورئ دا ماته پوره سکرین نه تصویر واغسته. زه فار ایگزامپل دغه یو وینډو نه تصویر اخلم نو څه به کوو فنکشن پرینټ سکرین سره به په خوا کې الټ بټن هم ونیسئ یعنی الټ FN پرینټ سکرین دا مې چې کله پریس ک ماته یو وینډو نه تصویر واغسته. زه به دا کنټرول A پریس کم ډیلیټ کنټرول V سره ما دا پیسټ ک سمپل اماغه یو وینډو نه ماته تصویر واغسته. دغه ما سره شارټ کټ میتھډز. اوس راځم آپشن ته. آپشن کې دغه خبرې ډېرې مهمې دي باید دا زده کو تر څو دغه ویډیو پروفیشنل شي او تاسو هم ډیر معلومات زده کړئ ځکه کوم کسانو چې وینډوز کلاس جوین کړی وي کوم ټیچر سره کوم استاد سره نو شاید هغه ته دغه انفارمیشن ملاو نشي هغه ته د انفارمیشن ونه خي زه خو به تاسو ته خیمه کنم. ها اپلیکیشن د کې نمبر 1 ما سره څه شی دی هاید انسترکشن ټیکسټ دې باندې که زه کله کلیک کما نو دغه ما سره انسترکشن ټیکس ښودلی شوی دی سلیکټ ا سنپ ټایپ فرام د مینیو تا ته به چې دغه ځای نه سنپ ټایپ سلیکټ کا اور کلیک د نیو بٹن یا په نیو باندې کلیک کا ګوره زه کولی شم چې د مینیو څخه هم سنپینګ ټایپ سلیکټ کما یا په نیو باندې کلیک کما یا زه فار ایگزامپل زه په دې خبرو باندې نه پوهېږم هیلپ باندې به زه کلیک کما دغه ماته پوره انفارمیشن په دې کې راکوي دې کې دنیا خبرې موجودې دي تاسو ورباندې پوره دې کې پوهیږئ او پوره ګاډي دې کې درکړی دی دغه ته وایي انسترکشن ټیکسټ زه هم دا مې نه دی په کار هاید انسترکشن ټیکسټ اوکې کلیک کا هغه به راته هاید شي بیا آپشن ته رالم هاید نه کلیک ایسته که دا مې اوکې کلیک کو واپس به راته شو شي بیا آپشن ته رالم دویم آپشن always copy snip to the clipboard که دلته فار ایگزامپل دې کې چک لګېدلی وي دا ما نیو واخیسته دا مې سکرین شاټ واخیست زه فار ایگزامپل دې کې څه لیکل کوم هر څه لیکل چې زه کوم دا دقیقه په دقیقه سکند په سکند باندې دا کاپي کیږي او دا چیرته ځي دا وینډوز کلیپ بورډ ته ځي اوس که فار ایگزامپل زه پینټ ته راشم هلته زه کنټرول وی کلیک کما نو ما ته هغه ټول انفارمیشن دلته راغله پیسټ شو که فار ایگزامپل زه رالم نیو باندې مې کلیک کو آپشن باندې مې کلیک کو always copy snip to the clipboard ته مې کلیک ایسته که دا مې اوکې کلیک کو اوس که زه نیو ته راشم فار ایگزامپل ما دې ځای نه نوی تصویر واخیسته دا نوی تصویر به نه کاپي کیږي ګورې زه راځم دلته کنټرول وی پریس کوم کله مې چې کنټرول وی پریس کوم هغه زوړ تصویر کاپي شوی دی او نور نه کاپي کیږي ځکه چې دلته آپشن کې always copy نه کلیک ایسته شوی دی دریم آپشن include URL below snip HTML only فار ایگزامپل دې کې ما چک ولګاو دا مې اوکې کو زه به دې دپاره راځم وینډو سنپ دې وینډو نه ما سنپ واخیسته او دا مې فار ایگزامپل سیف کو ته به دا PNG کې نه سیف کې HTML کې به سیف کې کوم ځای نه به ته تصویر اخلي ته به راځې انټرنیټ ایکسپلورر ته دې ته به راشي دې کې دې فار ایگزامپل ګوګل سرچ کو فیسبوک دې پکې سرچ کو یوټیوب دې پکې سرچ کو دې نه فار ایگزامپل تا تصویر واخیسته صحیح ده دې نه زه رالم فار ایگزامپل دې نه ما تصویر واخیسته دا وینډو نه به تاسو تصویر والی سیف به کوي کله مو چې په ډیسکټاپ کې سیف کو HTML به انتخاب کې ورته HTML کې به دا سیف کې سیف دې کلیک کو همدغه URL چې کوم تاسو سرچنګ ورپسې کړی دی کوم کې ته اوس فلحال ولاړ وي همدغه URL به سره په هماغه پکچر کې لاندې لیکل شوی تاسو به دې باندې کلیک کړئ دې سره به لاندې دې ځای کې URL راغلی تاسو به هغې باندې کلیک کړئ همدغه لینک ته به مو بوځي بیا زه رالم آپشن ته څلورم آپشن چې دی prompt to save snip before exiting فار ایگزامپل ما یو تصویر واخیسته دا تصویر مې واخیسته زه چې کله دا کلوز کوم ما ته دا میسیج راکوي زه هم دا میسیج مې نه دی په کار تاسو به راشئ د آپشن ته پرومپټ نه به کلیک ایسته کوئ اوکې به کلیک کوئ اوس که فار ایگزامپل تاسو تصویر واخیسته کلوز کوئ نو بغیر د میسیج نه به دا کلوز کیږي نیکسټ آپشن ما سره څه شی دی show screen overlay when snipping tool is active که دلته فار ایگزامپل زه دې کې چیک ولګوم او زه راشم نیو ته دې کې دغه دواړو خبرو کې دا کار کوي فری فارم سنپ کې او ریکټینګولر سنپ کې فری فارم سنپ ما واخیسته سکرین ما ته خړ شو ځکه چې هلته ما چک لګولی دی زه هم داسې خړېږي دي نه آپشن باندې مې کلیک کو شو سکرین اورلای نه کلیک ایسته کا نیو باندې کلیک تا ته به اوس نه خړېږي څه ته ریکټینګولر والی او که دا واخلي بیا آپشن ته رالم زه هم داسې دې راته کېږي اوکې نیو باندې کلیک تا ته به ټول سکرین خړېږي سلیکشن ته وګورئ انک کلر زه هم انک کلر دې راته ریډ وي یلو دي وي کوم چې ستاسو خوښوي هغه انتخابوئ اوکې ور باندې کلیک کوئ نیو تا ته به اټومیټیکلي هماغه شان راځي
زم دلته مې هم پکار دی نیو باندې به کلیک کې آپشن ته به راشي شو سلیکشن انک افټر سنپ دلته به چیک ولګوي دی کې زم فار ایگزامپل دا راته داسې کا شو سلیکشن انک کې به چیک ولګوي اوکې یس اوس راشي دا داسې راولئ تا ته به ښکاره شي چې دا انک پکې هم راغلی دی نو دا مونږ سره آپشن او دا مونږ سره پوره خبرې فل انفارمیشن اباوټ سنیپینګ ټولز امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست تر بلې ویډیو پورې پر الله سپارم